ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. حاجي فتمر وایي د سولې لپاره سوال نه کوو. افغانستان کې ثبات د سیمې او نړۍ په ګټه دی. ښاغلي حاجي فتمر وایي افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له اجماع او ملاتړ پرته باعزته سوله نشي راتلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حاجي فتمر ویلي افغانان د سولې سوال نه کوي بلکې افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه هم ده. د فرانسې خبري اژانس وایي چې تېره ورځ په عراق کې 21 تنه د حکومت د پریکړې له مخې اعدام شوي دي. په اعدام شویو کسانو تورو چې په عراق کې په بېلابېلو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. بلخوا ایرنا خبري اژانس ویلي چې اعدام شوي کسان اکثریت د سعودي عربستان اصلي اوسېدونکي وو چې د عراق ناصریه زندان کې بندیان وو. د ارمنستان لومړی وزیر ویلي دي چې د قره باغ تر جګړې وروسته یې سلګونه سرتیري تم شوي دي او دوی لا نه ده معلومه چې هغوی څه شوي دي. نیکولن پاشیان او یو آنلاین خبري کنفرانس ته ویلي هیله لري چې ورک شوي سرتیري ژوندي پیدا شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي هند د ترهګرو لپاره روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او هڅه کوي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. هغه زیاته کړې ده دوی ټول ثبوتونه وړاندې کړي دي او نړۍ ته پکار دي چې په دې اړه اړین اقدامات وکړي.